اشرف غني وايي طالبان په خپله کیندلې ساک کې لوېدلي. د افغانستان بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د کوچني اختر په مناسبت په خپل غږیز فیسبوکي پیغام کې د هېواد پر وضعیت او حل لارو خپل نظرونه شریک کړل. ښاغلي غني د قدرت په انحصاري ساتلو او بدو پایلو یې تم شو. ویې ویل په یوه خطرناکه تاریخي وضعیت کې یو، که یې په ګډه حل نه کړو ټول غرقیږو. بېواکه شوي ولسمشر په هېواد کې د وروستیو تروریستي پیښو له یادولو سره وویل چې ساکېدونکی خپله ساته غورځي. هغه د انفجار او انتحار مدرسو ته په اشارې زیاته کړه چې د دغه مدرسو شاګردان د خپلو استادانو خیال هم نه ساتي او په وژلو یې لاس پورې کوي. د ولسمشر غني اشاره په ډېر ګمان د طالبانو خلاف د جنګي ډلو فعالیتونو او هم وروستیو بریدونو ته وه چې مختلفې ډلې په جوماتونو او عامه ځایونو کې کوي او د جهاد نوم ورباندې ږدي. د ښاغلي غني په خبرو کې د افغانستان اقتصادي ناورین ته هم اشاره وه. هغه وویل چې له لوږې له وجې د خلکو د پښتورګو خرڅول ټولو ته خوابدونکې ده. پخواني ولسمشر دا هم ویل چې د نجونو د زده کړو د اوسني وضعیت د حل لپاره د ملي اجماع جوړول د واک پر انحصار نه ټینګار او تاریخ نه زده کړه پکار ده. طالبانو د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.